تاسو وګورئ الله جل جلاله انسان ته قسمه قسم نعمتونه ورکړي دي خاص کر د انسان په بدن کې عظیم نعمتونه چې الله جل جلاله ورکړي دي قسمه قسم دي هر و عضو هر اندام د الله د لوري جل جلاله عظیم نعمت ده عظیم نعمت ده ته دې غوږ وګوره کوم کار کوي ته دې سترګه وګوره کوم کار کوي ته دې پزه وګوره کوم کار کوي ته دې دماغ وګوره کوم کار کوي ته دې لاس وګوره کوم کار کوي ته دې لاسو ګوتې ته وګوره هر یو جلا ځانګړی نوم لري ځانګړی کار کوي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کته چې وغواړې د الله نعمتونه شمار کړې الله په کوم کوم نعمتونه پر ما کړي امکان نه لري چې ته دې دا وشمېرې امکان نه لري ځکه الله پر تا دومره نعمتونه کړي دي دومره نعمتونه کړي دي چې لا تعد ولا تحصى نشمارل کېږي نه په عدد لاندې کېږي دي نعمتونه یوازې ستا په بدن کې څومره نعمتونه دي ته د ستا د بدن اندروني نظام وګوره څومره ښایسته الله جوړ کړی دی ستا شکل ته وګوره څومره الله ښایسته جوړ کړی سترګې په خپل ځای کې ښایسته خوند کوي پزه دې پر خپل ځای باندې خوند کوي خوله پر خپل ځای خوند کوي یوازې دا نه چې خوند کوي هر یو جلا جلا کردار ادا کوي ستا سترګې وګوره په یو وار باندې تا ته زر قسم رنګونه میچي دا ژړ رنګ دی دا سور رنګ دی په دا یو کس کې چې ته وګورې ته د هر رنګ جلا جلا شي دا دومره نعمت الله جل جلاله چا خپل بنده ته په کوم انداز باندې ورکړي او الله جل جلاله تا ته پزه درکړه ته قوت شامه په دې باندې لرې او شی په محسوسیت څنګه به لري دا بد به لري دا خوشبویی لري دا بوی نه لري دا ښه بوی لري دا ټول محسوسه دی غوږ الله څنګه نعمت درکړي دلته په خونه کې ناست وي پردې راشوه دي دروازې بندې دي هلته اواز اوسي ته په دې پوهېږې چې دا مې د مور اواز دی که نه ته په دې پوهېږې دا مې د استاد اواز دی دا مې د ورور اواز دی دا مې د بابا اواز دی دا مې د نیکه اواز دی دا مې د بچي اواز دی دا څومره نعمت دی که نه دا څومره نعمت دا اوس یې څومره ته یو پوسټ کې چا لیکلي و د عربو کې یو کس هسپتال ته یې وړی و دا دغه یې ورلګولی و چې کوم ساه بندېږي په دغه وخت کې مریض ته هغه شی ورلګوي اکسیجن چې ورته وایي اکسیجن یې ورلګولی کله چې یوه ورځ تېره شول دی چې لږ څه رابیداره شو بیل ورته راغلی په پرچې کې ستا دومرې پیسې دي ده ورته وژړل هغه وویل ته خو مالداره سړی وژړل په دې نو نه نه په دې نه ژاړم چې پیسې څومره دي ژاړم پر دې باندې چې یوه ورځ نیمۍ ساه ما درلوده نیمۍ مې کمزوره وه د هغه د معاونت لپاره ما ته اکسیجن ولګېدې دومره ډالر روپۍ راسه واخېستې دا به الله زما سره څومره حساب کوي دا د یوې ورځې خالي د ساه دومره حساب کتاب و دا به د قیامت ورځ الله زما سره کوم حساب کوي ځکه چې د انسان په بدن کې هر عضو هر اندام هر شي جلا 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 د الله د لوري یو نعمت دی تاسو به د انسان په دغه بڼوګانو باندې که وریښتان وي څومره بد به یې دا هم الله جل جلاله فایدې څخه خالي کړي دي خو البته په دې ټولو کې عظیم نعمت چې الله په قرآن عظیم شان کې یاد کړی دی هغه د سترګو نعمت دی د غوږو نعمت دی د زړه نعمت دی هو الذي جعل لكم الابصار جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون الله په ګیله کې وایي ګیله د زموږ د بندګانو خپل د بندانو څخه زموږ نه الله ګیله کوي زه هغه ذات دی الله هغه ذات دی چې تا لره سترګې درکړې ته وینې ورباندې تا لره غوږونه درکړه ته ورباندې اورې تا لره زړه درکړي د ټول بدن باچا دی قلیلا ما تشکرون زما بندگان ډېر کم دي چې زما شکر ادا کوي ډېر کم بندگان دي چې هغه زما شکر ادا کوي اکثره نافرماني کوي زما الله شکوه کوي الله ګیله کوي د خپل بنده څخه قلیلا ما تشکرون ډېر کم دي هغه بندگان چې هغه شکر ادا کوي قرآن کې الله بیا په ګیله وایي بیا د بندگان څخه لګي الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین ما خپل بنده لره سترګې نه دي ورکړې
ما خپل بنده لره شونډان نه دی ورکړی، ما خپل بنده لره ژبه نه ده ورکړې، دا نری ژبه ده، په دې کې د الله طاقت پروت دی. هر خبره ته جلا جلا ورباندې کوې، هر حرف جلا جلا ورباندې ادا کوې، په هر شي باندې بنده پوهېږي کنه. قلیلا ما تشکرون، ډېر کم بندګان شکر ګزاره دي، ډېر کم. د الله د سترو نعمتونو څخه د عظیم نعمتونه د غوږو نعمت دی، د سترګو نعمت دی، د زړه نعمت دی، د ژبې نعمت دی، د شونډانو نعمت دی. 15 سره که 6 سره نعمتونه موږ پر بېکاره ځای استعمال. د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي. د